اسلام د پاره او دین د پاره صحابه کرامو او د دین نور مشرانو ډېر قرباني ورکړي دي او د صحابه کرامو په قرباني باندې او د امت د اکابرو د اسلافو په اغلوی کوشش سره عظیم و خواری و محنتونو سره اسلام الله تعالی ټولي دنیا ته خور کړي خصوصا د صحابه کرامو قرباني او د الله د دین لپاره مجاهدي داغي مثال په ټوله دنیا کې د آدم علیه السلام نه والا تر اخر انسان پوری نشي پیدا کېدل د رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم مبارک جماعت او ملګرو چې کوم مهنت کړي دي کوم قرباني وقتن فوقتن ور کړي دا ای نذیر او مثال د نور انبیاء کرام علیهم السلام منونکو کې او د اغي په دور کې چې کوم مسلمانانو و هغه خلکو کې نشي مندلې کېږي په دغه قرباني ورکوونکو کې او د الله په لار کې شهید کېدونکو حضرات صحابه کې د رسول اکرم صلی الله علیه و آله وسلم کشرتر سید الشهداء حضرت حمزه رضی اللہ عنہ هم معروف و مشہور دی حضرت حمزه رضی اللہ عنہ د نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نا په عمر کې سلور کالا مخکې پیدا شو او پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام سره درې رشتې وي یو دا چې د نبی علیه السلام ترو کشر ترو دویم دا چې د نبی علیه الصلاۃ والسلام رضاعی رور پیغمبر علیه الصلاۃ والسلام هم د سویبه رضی اللہ عنہ سینه رولی و او حضرت حمزه رضی اللہ عنہ هم د اغی سینه رولی و سویبه یا بعضی کتابونو کی صوبیه رضی دا د دې دواړو رضاعی مور و نو پدې کې رشتہ ور نبی علیہ السلام سره او دارنګه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام مبارک مور دا د حضرت حمزه رضی اللہ عنہ د ترلو او دا درې رشتې وی د حضرت حمزه رضی اللہ عنہ او د نبی کریم صلی الله علیه وسلم پیغمبر علیہ السلام سره د حضرت حمزه سے ډېر مینه او د نبی علیہ الصلوۃ والسلام هم سره ډېر مینه حمزه رضی اللہ عنہ په دویم کال د نبوت باندې په اسلام باندې مشرف شوی د نبوت په دویم کال او دا د اسلام د وروړلو قسم ډیر عجیب ده د تاریخ او د سیرت النبی صلی الله علیه وسلم په کتابونو کې راغلي چې حضرت حمزه رضی اللہ عنہ د ښکار ډیر شوقي او شیش او هدف او ټارګټ به د ډېر زبردست نه ډېر مضبوطه نو حضرت حمزه سے یو ځل ښکار ته تلو ښکار چې واپس راغی چا ورته وی چې ابو جهل ابن هشام ستا وراره محمد صلی الله علیه وسلم ته ډېر بدرد وی ابو جهل د اسلام دشمنو
او ډېر لوی زدیو د اسلام او د رسول الله صلی الله علیه وسلم. نو ابو جهل د نبی کریم صلی الله علیه وسلم به ادبی کړی و د ویخه لاړ سیده تو ور سره وا ابو جهل رويست په دې سری په دې سوکه باندې توري وای پته تا زما وراره ولی داسې پوچی او بری خبرې هغه ته داسې به یار او مددگار او به سوک اخکاری خبردار ک بیا دې زما وراره ته سوې دا سر باندې د تنې نه جدا کوم مسلمان لا نو ابو جهل خدان تسوی کافران حیران شو او د حضرت حمزه رضی الله عنه دلاوري او زړورتیا ډیره مشهور او د سره نور ښکار شو ابو جهل غلې شو غاګیونکو تاسو نه چې ځان ته بدمعشان وای کنه نو دا ما او تا بدمعشان کړي دا د سپونه زیات بدتر خلک ځکه بدمعشي کوي دیته د عزت په نظر کتل دا معاشره خرابولی او دا دو دریو باندې بدمعشان یو لاسو ته ټټسترګي نستی ما او تا غریب یا کمزوري باندې بدمعشان یو شلو ته سر ټټ نیولې دا وخت د سره دنیا طریقه ده نو دا خ زندگی نه الله اختیار مسلمانو سره بعض خلک دې ته پسخي الانګي دا انسانيت زندگی نه نو ابو جهل خو بچا د پاره بدمعشو چا د پاره به زور ورو ادې چې په سر باندې پتور او په سوکا او ویرټ ویدګ سیده راغه رسول الله صلی الله علیه وسلم ته او ډېر خوشاله و دی نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته عرض کئی چستاغ دشمن می خیخ خمی او داغ او بیا بتا تا اچت استرگی قتل ام نشی ابو جہل ورطی آدھی اس خو بخوشالے گا دا ابو جہل پا دی رٹلو دگلو اس خو بخوشالے حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ و تفرمائی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تو فرمیل اے زما کاکا جانا تو رشتیا ما خوشحالے ہوئی آو زتا تا یو کارو خیم چه پاغی بزد دینم زیاد خوشحالش ویو خیر وی تو وی لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ وی چه تا خوشحالے گی دا دیو بے پا اقا مقبمی کلمو ویلا لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او مسلمان شو بیا ټول زندگی د پیغمبر علیہ السلام او د اسلام او د دین په خدمت کې تیر کړی دا الحمدلله حضرت حمزه رضی اللہ عنہ حمزه معنا د زمره حمزه ابن عبد المطلب د رسول الله صلی الله علیه وسلم سره د بدر نواله تر دریم کال د هجرت پوری د احد د جنگ پوری په ټولو جهادونو کې شریک شو حضرت حمزه رضی الله عنه تسید الشهداء ویل شي او دا لقب مستدرک د حاکم کی او حضرت مولانا محمد ادریس کاندهلوی رحمت الله علیه سیرت المصطفی کی لګلی رسول الله صلی الله علیه وسلم ورکړي پدریم کال د هجرت باندې د احد جنگ شو وحشی رضی الله عنه دا یو سړی وحشی ابن حرب دلا مسلمان شوی نو د تخپل مولا ویلې چې په جنگ بدر کې حضرت حمزه رضی الله عنه زما تر شهید کړي
نو کدا حمزه رضی الله زما تر وجلې شهید کړل کدا حمزه رضی الله عنه تا شهید کو نو زبر آزاد وحشی وی رضی الله عنه رست بیا مسلمان شو چې زما د قریشو د مرستې غرض نو دې سره مې د جنگ په سلسله کې د تعاون مقصد نو زما خپل ځان آزادول مقصد خلق چې د احد جنگ تر روان شو زم وسره روان شو ایزه په دې لنډۍ نيزه رښتلو کې ماهر و کله چې د احد جنگ شروع شو نظر یو کانی پنا ناستو میدان ته نه کوزیدم حضرت حمزه رضی الله عنه پس راغلیو ما ذکر زما مولا مطعم ابن عدی ماتویل جبیر ابن مطعم او هندی را لګلیو ما په دې وجه زه د خپل مقصد پوره کولو په سوچ کې وم نو میدان ته نه کوزیدم دغه جنگ د پاره نور راغلی نو د یو کانی په نوم او د حضرت حمزه رضی الله عنه ډیر جوش سره جنگیدو په دې میدان کې نو یو کافر سبع نومې دی او باندې غزارو په امردار شو بیا په اس د پاسه ناسته سیرت ابن هشام لګلی دا سیر روان دی او تور ور سره ازخو کانی پنا ناستو مزینو مری خلقو ته ویلو چې وحشی ستا پسې درځي احد میدان ته حمزه رضی الله عنه وی وحشی ته ګوره زما مقابله ته ګوره وحشی زما مخ ته نه جرا دا خلق چې وی دشمن بخس نه غاڼي د دې قصې نه وی سیرت ابن هشام لیکي الله دې مو تاسو د هر قسمه دشمنانو نه پټو ښکارا او حاسدانو محفوظ وساتي دا شو شرع چې حضرت حمزه رضی الله عنه را روانو ادب غزارو اغه نيزه د حضرت د نوم نه لاندې پستا کې ولګیلا اغه ړته وته حضرت باوجود د دین روانو سو قدم واشه خو لیکن را پرې وته مخکې مزل نشو او شهید شو انا لله و انا الیه راجعون دغه خپل مقصد تر سره کړ میدان نو وته او واپس راغی اطلاع ورکړه چې ما ستاسو کار پوره تاسو کوم شرط زما د آزادۍ لپاره رسول الله صلی الله علیه وسلم د جنگ نرستو حضرت حمزه رضی الله عنه پسې ګرځیو پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام تعالی شکاو وی کته په یو میدان کې پروت دی وګونه مبارکه ټیکټ کړی دي پوزا مبارکه ټیکټ کړی دا سترګې تیرېشتي او سینې ولا سیرلې دا هند ظالما وا ای دا شت کړو چې زبد د په جګر باندې چکونه لګو نو حضرت حمزه رضی الله عنه مسلح کړي وا وګونه مبارکي تی کټ کړي سترګې مبارکي تی وستي پودا ازړې ولا سیرشتي چکونه بلې پیغمبر علی السلام چې د خپل مبارک تر دا حالت وکړه ډېر زیات خفه شو وی جړل او بیا و فرمایل کچرته کې ستا د خور صفیه رضی الله عنها چې زما ترور ده د هغې د زیات غمزده کېدو او د خفګان وجه نه وي نو ما به ته همداسې پرېښی وي چې دا مارغان او د ځنګل حیوانات ستا غوښې وخوري او د قیامت په ورځ ستا حشر د دوی د خېټو نوشي چې د الله د دین دپاره تا دومره قرباني ورکړي خدا ترور به مې خفه شي صفیه رضی الله عنها او د دې زړه به بیا صبر نشي کولی
نو دیو جن کفن او دفن در کوم. پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام او صحابه کرامو چې د احد شهیدان دفن کو، نو حضرت صفیه رضی الله عنها پسې سوال جواب ولېږه چې ستارور شهید شوی دی خو ته به نه ګوري ځکه د زنانو زړونه کمزوري. زما حکم تا ته دا دی چې ته به د آخري دیدن نه کې، خو ته داسې وکړه چې یو دوه څادر راولېږه چې دله کفن ورکړم. حضرت صفیه رضی الله عنها ډېر خفه شو. څادر یې دوه سپینې راولېږلې. پیغمبر علیہ السلام چې کله د حضرت حمزه رضی الله عنه وجود مبارک په کفن کې راتاو چې وکته یو بل مسلمان انصاری هغه سره پروت دی شهید شوی دا غم کفن نو زنګ په دې مړو کې خوړې دی وجونه کنه غیر شرعي صدقه خیرات څوک نه کوي واجونه هر څوک ته کړي اره واجونو رسم او رواج ته مخ مروت نوم د خیرات او صدقې ورکړي. الله پاک دې مونږ کې د صدقې او د خیرات کولو ماده پیدا کړي او د رسم او رواج نو مخ مروت نو نوم او شهرت نه دې الله پاک زمونږ ټول اعمال محفوظ وساتي. داسې سادهګي و دومره انتهایی د فقر وخت تیر کړی صحابو اختیاري طور نه یو صادری د حضرت حمزه رضی الله عنه نه تاو ادابلی دی انصاری لور کدی بل صحابي هغه صادر دومره لندو چې سر مبارک به ور لپټ کو نخپی مبارک اخکار کړي اخپی مبارک به چې ول په صادر پټ کې نو سر مبارک به اخکار کړي. رسول الله صلی الله علیه و آله وسلم تاسو ټول وایي حکم کو چې سر مبارک ول بری کپڑا باندې پټ کړي او پخپو باندې وته دا واخه واچو سرګړې. په دې طریقه د حضرت حمزه رضی الله عنه کفن دفن شوی. پیغمبر علیہ السلام دومره خفاو وې دا الله بذات مې قسمی چې ستا په عوض کې بز او یا کافرانو وجنم دومره ظلم څوک کوي. بیا الله پاک کو فرمایل چې اے پیغمبر استاد خبره ته واپس کړه صحیح نه ده قصاص کې یو کس وجل شي. رسول الله صلی الله علیه وسلم حضرت حمزه رضی الله عنه ته دغه وخت کې لقب د سید الشهدا ور چې دا د ټولو شهیدانو سردار وي. سبحان الله. اوسم د احد په میدان کې د حضرت حمزه رضی الله عنه قبر مبارک واضح دی. احادیثو کې راغلي چې خاتون جنت سیدہ فاطمه الزهرا رضی الله عنها د حضرت حمزه رضی الله عنه قبر لتلکل او په خپل مبارک الله سونو به د حضرت حمزه صاحب د قبر مرمت کول. کنز المال کی حدیث زنګ بده عالمانو کې یو عالم راځي بزرګ مدینه منوره کې مقیم لوی بزرګ ولی الله د دلائل الخيرات شریف حافظ د جمعې په ورځ به د سحر د مانځه نرستو د مسجد نبوي شریف ناروته دلائل الخيرات شریف د شروع کو په یاد د حضرت حمزه رضی الله عنه قبر ته شبور رسید پورا وې ار جمعه به د حضرت حمزه صاحب د قبر مبارک زیارت ابدی طریقه به بیا به د جمعې منزله مسجد نبوي شریف ته الحمدلله. وحشی رضی الله عنه ترسل فتح مکه نه بعد خپل نبی علیہ السلام تراغه مسلمان شو. رسول الله صلی الله علیه وسلم متو فرمایل چې ته بیان کتا زما تر څنګه شهید کړو چون کې حکم د نبی علیہ السلام نو درې دو کیسه تیر کړ. نبی علیہ السلام په جوړا شو صحابو مو جوړل به د تو فرمایل
چې ته به زما مخې ته نه راځې او ما ته معاف کړی ځکه ستا په لیدو سره زما محبوب تر ما ته یادېږي. حضرت حمزه رضی الله عنه د نبی علیہ السلام کشر تر د حضرت وحشی رضی الله عنه د لاس شهید شو. نو د بداوی چې دا نه یو غلط کار شوی دی پوه شوی نه یم داسې یو کار به کومه چې د دې لوی ګناه کفاره شي. بیا یو دجال پیدا شو هغه د نبوت دعوا وکړه دا خلاف جهاد شروع شو. حضرت وحشی رضی اللہ عنہ کوشش ہو دا تمنا وا اغا دجال دا رسول اللہ دا عزت دشمن دا ختم نبوت دا نبی علیہ السلام دا خکلی صفت دشمن دا حضرت وحشی رضی اللہ عنہ پلاس باندې مردار شو. او حضرت وحشی رضی اللہ عنہ بوی په جاہلیت کی میں بہتر شخصیت دلاسا وجلو او هغه ما مړ کړو. اوس چې مسلمان شوم د ځمکې بدترین سړی مې مردار کا الحمدلله. امید دی چې بدی کارنامه باندې الله زما هغه ګناه وبخي. الله پاک جل جلاله دې موږ تاسو کې د صحابه عزت او ادب احترام پیدا کړي. د صحابه کرامو قرباني هغه نه دین خور شوی او دین ژوندی دی. رب العالمین جل جلاله خاص قسم خلق پیدا کړو صحابه کرام. دیو جنا امام ابو زرع رضی رحمت الله علیه فرمای اذا رأيت رجلا يعيب اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم فاشهد بانه زنديق. یو سړی دی چې صحابه کرامو کې یو صحابي ته بد وای پوه چې دا سړی په خپل ځان ته مسلمان وي نور کافر دی زنديق دی. دیو جنا د صحابه کرامو ګستاخ او بے ادب ایت قرآن کافر وی. یوجب الزراع لیغیظ بهم الکفار. امام مالک رحمت الله علیه بداغ کړي ته کافر وی او بدی به لعنت وی. علا کل حال رب العالمین نے موږ تاسو د صحابه کرامو په شان کې د بے ادبۍ نو ساتي. رب العالمین جل جلاله دی د صحابه کرامو ادب احترام او مینا محبت زمون پرونو کې پیدا کی. حضرت حمزه رضی الله عنه بیا پدریم شوال باندې پدریم کال د هجرت د شوال په میاشت کې وفات شو او د هود غر په لمن کې دا قبر دی رضی الله تعالی عنہ. الله جل جلاله دی تاسو د ټول خاتمه بل ایمان کې. سبحانك اللهم ربنا